بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترم کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، خدای دې وکړي چې په تیرو درسونو مو پوره سر خلاص شوي وي او د هغه څخه مو څه استفاده هم کړې وي. نن راځو د سین حرف وایو چې د الف یا با د الف څخه نیولې بیا تر یا پورې د هر توري سره یو ځای سي. په څه ډول لیکل کېږي، قانون یې څنګه دی، قاعدې څنګه دي او دغه رقم یې طرز العمل څنګه دی. دوستانو، که تر دې ځای پورې تاسې زما په خط کې کوم نواقص وینئ، هغه کسان چې هغه په خط پوهېږي موږ ته هم کمنټ وکاږي، موږ به هم ځان اصلاح کړو. زه پوهېږم چې زما په خط کې ډېرې غلطیانې شته، خو هغه کسان چې هغه استفاده ځینې کړې ده هغه دې هم په کمنټ کې موږ ته ولیکي چې موږ دغه استفاده ترې وکړه، تر څو موږ هم تشویق سو او دغه رقم درسونو ته لا دوام پسې ورکړو. دوستانو، دا د یو خدمت په ډول په دې کې زه نه مادیات او نه مجازات په نظر کې لرم. دا د یو خدمت په ډول ستاسو حضور ته دا ویډیو پیش کوم. هغه خط چې زه په خپل سینه کې لرم هغه باید تر تاسو پورې در ورسوم. که چیرې ستاسې خطونه کمزوري وه د هغه څه استفاده وکړئ، او که چیرې ستاسې خطونه ښایسته خطونه وه د دوستانو سره یې شیر کړئ. که هغو مشکل درلودې هغه به ترې استفاده ځینې وکړي. دوستانو، نن راځو د سین حرف وایو. د سین مرکبات دي چې سین د الف سره په دې قسمت لیکل کېږي. دا یې اول قسمت، دا یې هم دوم قسمت. په همدې شکل سره دوستان چې دا حصه هم یوه نقطه او دغه رقم دا حصه هم یوه نقطه، دغسې دا یوه نیمه او دا قسمت هم دوې نقطې. راځو د سین او با مرکبه ده. په همداسې شکل سره چې دا قسمت هم دوې نقطې او دغه رقم دا قسمت یې د تیر په څیر یوه نقطه، دا حصه یې باید یو څه کښته او دا قسمت یې هم یوه نقطه. په همدې شکل سره دوستان راځو د سین او جیم مرکبه ده. دا یو قسمت په همدې شکل سره
په همدې شکل سره دوستان چې دا قسمت دوې نقطې او دغه رقم دا قسمت تر دې قسمته 4 نقطې او دلته باید یوه نقطه ځای شي. نور د جیم ټول قوانین تاسې په خبر یاست. په همدې شکل سره دوستان دوستانو راځو د سین او دال مرکبه ده. چې اول قسمت په همدې شکل سره په همدې شکل سره دوستان چې له دې ځای څخه تر دې ځای پورې 3 نقطې او دا هم یوه نقطه ده. دې وروسته باید دلته باید یوه نقطه ځای شي. او دغه رقم دا قسمت 2 نقطې راځو د سین او را مرکبه ده. په همدې شکل سره چې له دې ځای تر دې ځای باید یوه نقطه او دغه رقم دلته هم یوه او نیمه او په دې ځای کې هم باید یوه نقطه ځای کې. راځو د سین او را یو بل قسمت په داسې شکل سره دی. دا هم اول قسمت وروسته له هغه دا دوهم قسمت او دا هم دریم قسمت. په همدې شکل سره چې له دې ځای تر دې ځای 3 نقطې او لږ څه والا او دغه رقم دا حصه 2 نقطې او دا حصه هم 3 نقطې. چې یو بل قسمت را هم په دې شکل سره ده. په همدې شکل سره دا قسمت باید یوه نقطه دلته ځای کړي او دغه رقم دا قسمت یوه څه لږ ډېره دلته یوه نقطه په دې ځای کې باید یوه نقطه ځای کړي
وروسته له هغه څخه دا هم 3 نقطې. دوستانو تر دې ځایه پورې مو خدای دې وکړي چې سر په خلاص شوي وي. که چیرې مو ویډیو خوښېږي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ ووهئ تر څو نوې ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسېږي. ویډیو د دوستانو سره شیر کړئ. هغه کسان چې په خط کې مشکل لري د هغوی مشکل به هم راپسې او زموږ چینل تر دوستانو پورې ور ورسوئ تر څو هغه هم د دې څخه استفاده وکړي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.